Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope you are fine and doing well. Let's get started our today's online class. In our today's class, we're gonna talk about practical English, and our topic is what's the date today. د نن ورځې آنلاین کلاس کې زمونږ عنوان پراکټیکل انګلیسي کې ورډز د ډیټ ټوډے یا د نن ورځ تاریخ څه دی اړوند دی. تر هر څه د مخه راځو د دغه یونټ یا د دغه فایل وکابلري اخلو. تاسو ما سره دا لغتونه تکراروئ. month, month, holiday, holiday, celebrate, celebrate, avenue, avenue, thumb, thumb, date, date, birthday, birthday, of course, of course. دا د نن ورځې اته دانې لغتونه کوشش وکړئ د هغه لغتونو پښتو معناوي سپیل سره همدارنګه مثالونو کې د استعمال په طریقې سره زده کړئ. چونکې دا پراکټیکل انګلیسي ده، دلته موږ کوم خاص ګرامر موضوع نه لرو. په کمیونیکیشن بینک کې موږ سره یو څه پوښتنې دي، تاسو د درس په وروستۍ برخه کې به کولی شئ. What's the date today? What's the date today? د نن تاریخ څه دی؟ What's tomorrow's date? What's tomorrow's date? د سبا تاریخ څه دی؟ What are the months of the year? What are the months of the year? د کال میاشتې کومې دي؟ What's your favorite month of the year? What's your favorite month of the year? ستا د خوښې میاشت د کال کوم یو دی؟ What month were you born in? What month were you born in? تاسو په کوم میاشت کې پیدا شوي سئ؟ Which month sometimes has 29 days? Which month sometimes has 29 days? وایي کوم میاشت ځینې وخت 9 ورځې لري. Which month only has 3 letters? Which month only has 3 letters? هغه کوم میاشت ده چې یوازې 3 توري نه جوړ دی. Which 3 months begin with letter J? Which 3 months begin with letter J? هغه 3 میاشتې کومې دي چې په J توري شروع کیږي. Which 4 months end in ER? Which 4 months end in ER? هغه 4 میاشتې کومې دي چې په ER توري ختمیږي. When's your birthday? When's your birthday? ستاسې کلیزه کله ده؟ What do you usually do in your birthday? What do you usually do in your birthday? تاسو معمولا په خپل کلیزه کې څه کوئ؟ Can you say the ordinal numbers from 10 to 1st? Can you say the ordinal numbers from 10 to 1st? آیا تاسو د لسو نه یوو پورې ordinal یا پرله پسې شمارې ویلی شئ؟ دا زموږ سره وکابلري او کمیونیکیشن بینک اړوند لغتونه او جملې راځو کتاب ته. Practical English, what's the date today? وایي د نن تاریخ څه دی؟ په دغه پراکټیکل انګلیسي کې موږ لومړی د months of the year یا د کال میاشتې پیژنو. همدارنګه ordinal numbers یا هم هغه شمارې چې پرلپسې یا سلسله وار ډول سره راځي هغه شمارې موږ پیژنو. یو 2 ډوله اوازونه د او اوازونه دي د پیژنو. What's the date today? وایي د نن تاریخ څه دی؟ راځو months. When are these holidays? Match them with the correct month. وایي دا په غرب کې یا په خارج کې اروپایي او امریکایي هیوادونو کې مشهور رخصتیانې ورځې دي. وایي دا هر یو رخصتي ورځ په کوم میاشت کې راځي تاسې واچوئ. دا تاسې خالیګاوې په دغه 3 میاشتو سره بشپړ کړئ. لکه نیو ایئرز ایو دی، هالووین دی، او همدارنګه والنټاینز ډے دی. دا په کوم ورځو کې راځي تاسې باید په همدغه ځای کې دا هر څه یا دغه میاشتې ولیکئ. راځو پیج 127 ته 127 صفحې ته ځو چیرې چې به موږ د کال میاشتې اخلو. Here we go. دا د منګه ورسېدو پیج
127 ده دلته موږ سره مانثس کې چې دی د لومړۍ میاشت نه نیولې تر وروستۍ میاشتې پورې موږ ته میاشتې راغستې دي تاسو غوږ شئ د هر یو میاشت ورسره تلفظوئ کوشش وکړئ د دغه میاشتو هغه درست تلفظ طریقه تاسو باید زده کړئ ځینې میاشتې اکثره شاګردان په غلط ډول سره تلفظوي تاسو اوس ورته متوجه شئ تر څو د هر یو میاشت تاسې په کره ډول سره تلفظ کړی شئ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. دا موږ سره د کال میاشتې یو نوټ باید دلته یادونه وکړو هغه دا چې وایي د کال میاشت نومونه که چېرته داسې لیکئ د فرست لیټر should always be capital لومړی توری باید همیش لپاره لوی ولیکل شي که چېرته داسې جنوري کې د جې لومړی توری کوچنی ولیکئ دا به تاسو ته غلط ونیول شي په دې بل طرف کې موږ سره نمبرز عموما نمبرز په دوه ډوله دی یو ته یې چې دی کوارډینل نمبرز ویل کېږي او بل ته یې اورډینل نمبرز ویل کېږي کوارډینل نمبرز اساسي اصلي شمارې هغه شمارې چې مقدار ښیي لکه 1 2 3 400,000 او اورډینل نمبرز عموما هغه شمارو یا هغه نمبرز ته ویل کېږي کوم چې موږ ته سلسله یا ترتیب د چیزونو ښیي همدغه د کوارډینل نمبر سره موږ ټي ایچ تورې اضافه کوو علاوه د لومړی درې تورونه او د نه اورډینل نمبرز جوړیږي خو لومړی درې تورې لږ فرق دی لکه لومړی د فرست دویم د سیکنډ او دریم د تھرډ ویل کېږي فرست معنا لومړی دویم ته یې سیکنډ دریم ته یې تھرډ ویل کېږي او دې نه علاوه نو ټولو اعدادو کې هم کوارډینل نمبرز کې وروستۍ برخه کې ټي ایچ تورې اضافه کوو او دینا ordinal numbers جوړیږي by the way listen and repeat the ordinal numbers from 1st to 20th and then from 20th to 31st 3.22 First Second Third Fourth Fifth Sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. 3.23 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. 3. دا موږ سره کوارډینل او همدارنګه اورډینل نمبرز چې ورنه جوړیږي هغه شمارې وي په دې هیله چې دا نمبرز تاسې همدغه ځای کې ځای کوئ او بیا لږ څه پراکټس یې وکړئ. لیټس ریټرن ټو پیج 44 واپس 440 صفحې ته راځو. دلته یو څلور پوښتنې کړي کومې پوښتنې چې ما تاسو ته کمیونیکیشن بینک کې هم وکړلي کوشش وکړئ د دغه څلورو پوښتنو ځوابونه ورکړئ. بیا موږ سره یو شارټ کویز راغستی دی په اورډینل نمبرز کې یعنې یو 9 پوښتنې
په اوردینل نمبرز ترتیب سره تاسو نه یو نه پوښتنې کوي وایي کوشش وکړئ تاسو خپل جنرال نالج مطابق د عام پوهې مطابق answer these questions if you can بس تاسو خپل ځان ارزیابي وکړئ وایي ګوره this first question څه ډول دی وایي the soccer star's last name is Messi what is his first name دغه ساکر سټار لوړستی نوم چې دی وایي میسي دی لومړی نوم به یې په دې دریو کې صحیح لیونل به وي پیډرو به وي او که ریکارډو به وي نو تاسو چې کوم یو باندې مطمئنه سئ هغه یې سرکل کې په همدې ترتیب سره 9 پوښتنې دي دا جنرال نالج اړوند دی اوردینل نمبرز هم موږ هلته ویلي ګوره کله چې ټي ایچ تورې باندې یو لغت ختمیږي یا یو لغت کې ټي ایچ تورې شامل وي د عموما دوه ډوله تلفظ جوړي یو چې دی د تلفظیږي او یا بل اواز چې کله یو نیم وخت کې ورکړي هغه ذ اواز دی یا داسې اواز به ورکړي لکه ثم think Thursday او یا ذ لکه mother ذ اواز به ورکوي نو غوږ شئ دا دواړه اوازونه دلته یې موږ ته تشریح کوي تاسو ورسره تکراروئ 24 thumb, think, Thursday, 3, third, 7th, 9th, mother the they then there په دې کې موږ ته یو شارټ غوندې ټیسټ اخلي کویز اخلي وایي څه وایي ګوره دا لیسننګ کې زه د فایل پلی کوم دوی موږ ته کارډینل نمبرز وایي یعنې 1 2 3 4 تاسو هم دغه نمبرز اوردینل ته واړوئ تاسو هغه پرله پسې لکه 1 لپاره فرست دی 2 لپاره سیکنډ همدې ترتیب سره دوی مختلفې وایي نو د ټون اواز نه وروسته دغه ټونګ اواز نه وروسته تاسو کوشش وکړئ هغه اوردینل نمبرز کوم چې همغه مطابق وي د کارډینل تاسو وایئ متوجه شئ او دا امتحان تاسې ترسره کړئ همدا اوس 1, first, 2 second 5, 5th, 18 18th 11, 11th, 3 third 20, 20th, 9 9th 21, 21st, 24 24th 30, 30th, 3.20 ښه دا هم موږ سره شو راځو دې بل طرف ته saying the date وایي تاریخ وایي listen and complete the dialogue وایي غوږ شئ دلته د دوه کسانو ترمنځ د خپل د برډې یا د تاریخ اړوند یو ډایلاګس کوي تاسو غوږ شئ او په دې ډایلاګس کې به یا به 15 راځي یا به شپږم راځي د مې نو چې کوم یو راځي تاسو هماغه یو په دې خالګاو کې د ډایلاګس نه راواخلئ او ویې لیکئ 6 1 What's the date today? It's May 4th. Really? I think it's May 5th. 2 When's your birthday? July 20th. What's the date today? It's May 4th. ویسا کلی ځکله ده او بخیر ډېر بخښنه سره What's the date today? وایي د نن تاریخ څه ده It's May 4th وایي د مې څلورمه Really? رښتیا I think it's May 5th وایي زه فکر کوم د مې پنځمه ده
when's your birthday وای کلی ځدی کله دا جولای 10th وای کسه وای د جولای لسمه انداس نو کله چې موضوع د ډیټ رااله نو ډیټ یا تاریخ یو ویلو طریقه ده بلې د لیکلو طریقه ده ویلو لپاره په امریکن انګلیش کې لومړی به تاسو میاشت وی او بیا به تاسو هغه ورځ وی ډیټ به وی خو په اوردینل شکل کې like April 1st day, June 2nd day, March 23rd day دا په امریکن وی کې ده او لیکلو کې بیا تاسو کوئ چې مختلف ډول سره ولیکئ اپریل ولیکئ غون مکمل میاشت نمونه ولیکئ بیا فرست ولیکئ یا اپریل ولیکئ یو ولیکئ بیخي د میاشت لپاره شماري ورکړه او ورځ لپاره هم شماري ورکړه نو دا ټول جدول کې تاسو د تاریخ لیکلو او ویلو هغه طریقې ښودلي تاسو باید ډېر دقیق سره دا وګورئ همدارنګه دا مختلف تاریخونه موږ ته راغیستي دلته او دلته وایي تاسو غوږ شئ او همدارنګه تکراروئ ورسره 3.27 January 1st February 2nd, March 8th April 9th, May 11th June 14th, July 18th August 20th, September 22nd October 23rd, November 30th December 31st, کوشش کوئ شئ که پارټنر لرئ دغه تاریخ اړوند پوښتنو کې او ځوابونه ورکړئ لکه what's the date today what's tomorrow's date when's your birthday when is the new year day مثال کنه همدارنګه هر یو تاسو ویلی شئ او بیا ځوابونه په درست ډول سره د تاریخونو ویل سره ورکوي وروستی موضوع موږ سره هغه د ویډیو اړوند د people on the street په سړکونو یا کوڅو کې د خلکو نه دوه ډوله پوښتنه کوي لومړی وایي when's your birthday وایي ستاسو کلیزه کله ده او په دویم قدم کې بیا ورته وایي what do you usually do on your birthday وایي تاسو معمولا په خپل کلیزه کې کله څه کوئ نو تاسو متوجه شئ چې دوی د تاریخ د کلیزې څنګه وایي عموما اول میاشت او بیا تاریخ وایي او بیا کوم اکټیویټیانې کوم کار کوي هغه دی وایي نو کوشش وکړئ دا ویډیو یو کړئ وګورئ دوباره بیا وګورئ یا واورئ دا ټرکونه او دا خالیګاوې چې د هلکانو د کسانو لپاره شته دلته دا تاسې پنسل باندې فلپ کوئ یا هم ډک کوئ by the way let's watch the video نو موږ راځو دغه ویډیو ګورو When's your birthday? What do you usually do on your birthday? When's your birthday? My birthday is February 8th. What do you usually do on your birthday? I usually have dinner with my friends and eat cake. When's your birthday? It is November 13th. What do you usually do on your birthday? Normally I have a small party, I have some cake, open some presents. When's your birthday? August 9th. What do you usually do on your birthday? I usually spend time with my friends or have dinner, see my family. When's your birthday? My birthday is on 21st of March, 1990. What do you usually do on your birthday? On my birthday, I usually celebrate my birthday with my friends and family. When's your birthday? My birthday is September the 29th.
usually do on your birthday? I usually go for a meal with my family, with my children and my wife. دا موږ سره د نن ورځې پراکټیکل انګلیش اړوند ویډیو په دې هیله چې تاسو له نننۍ درس څخه به مو یو څه اندازه زده کړه کړی اوسي تر هغې چې موږ تاسو بیا سره یو ځای کېږو په یو نوي درس کې تاسو ټول په الله تعالی مسپارم ښه وختونه